کله په مدینه منوره یونیورسيټي کې و عبد الله ابن باز هغه ډېر سخت مرګره او داغه چې کوم وایس چانسلر و هغه ته وی چې تاسو د طالبان ډېر سخت مس کړی دي هغه ته په یو کمره کې یو طالب ته په یو کمره کې دوه بیډونه پراته دي او قسم کمبل او فومونه د 1972 73 خبره کوم ده په هغه زمانه کې د طالبان خو تاسو ډېر مس کړه مونږ خو د فراغت پورې صحیح روټیم نه وخوړلی او دلته طالبان تبار گاډي ولاړ چې چرته زی بالکل اس مسله وته نه دا ولي عبد الله ابن باز چې کوم وایس چانسلر د مدینه منوره یونیورسيټي او یوی زمون بادشاہ او یوی زمون عالم او زمون د بادشاہ دومره قدر مونږ نه کو څومره چې د خپل عالم کو ځکه زمون اصل بادشاہان خو زمون علماء کرام دي زمون اصل بادشاہان زمون علماء کرام دغه فیصله څوک کوي دغه قاضي او جج څوک کی چې علم نه کړه هغه جوړې دي شي نشي جوړې دي وایي په دې باندې دا چې کله د ائمه دا حالتي کنه نبی هر څه برابرۍ اوس دا ووایو ها د نظر د لګېدو په شریعت کې څه حقیقت شته او که نه او واقعي نظر لګي او که نه لګي ګوره د دې تذکره الله جل شانو قرآن مجید کې مکړې ده په سورې یوسف کې مفسرینو حضرات په هغې باندې ډېر ښه کلام کړی دی ښه تفسیر یې کړی دی هغې آیت مبارکه لومبی آیت چې کوم مفسرینو پې بحث کړی دی هغه حضرت سورې یوسف دی په هغې کې یو آیت مبارکه دی چې حضرت یوسف علیه السلام چې کوم والد صاحب یعقوب علیه السلام نو چې کله مصر ته خپل بچي لیږل ورته وی یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه ای زما بچو چې تاسو کله ځئ نو په یو دروازه من نه وځئ په مختلفو دروازو باندې نه وځئ نو مفسرینو حضرات په دې لیکلي احکام القرآن کې امام جساس رحمت الله علیه امام رازی رحمت الله علیه امام قرطبی رحمت الله علیه بلکې تمام مفسرینو تقریبا هغې لیکلي دي چې په دې کې یو وجه دا موا چې په دې باندې چېرته بد نظرونه لګي بد نظر پې ونه لګي دویم آیت مبارکه هغه تقریبا د سورة کهف دی ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله مفسرین حضرات فرمایي چې یو څیز تا حیران کی اته وته حیران شي دا لا څنګه څیز دی په تعجب کې شي نو ورته څه وایه چې ما شاء الله لا قوة الا بالله په دې آیت مبارکه باندې مفسرین لیکلي بل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې العین حق کتاب الطب کې تقریبا په بخاری شریف کې روایت ده نبی رسول الله فرمایل دا نظر نه ده نظر لګیدل دا حق دی او په مسند بازار کې روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د تقدیر نفس د تقدیر نفس د ټولو نه زیات چې د خلکو په مرګ کې د کم سیز لاس ته هغه نظر دی فایي خلک چې ومري تقدیر نفس زیات په څه باندې مري په نظر باندې ایو روایت کې راځي نبی رسول الله مبارک فرمایل چې دا نظر خو انسان قبر ته رسي او اوخ کټوي ته رسي اوخ کټوي ته رسي خطرناک سیز دی دا دغه حقیقت ته دی او دا انسانی اثرات دی یو بل په بل باندې فلسفیان حضرات فرمایي چې دا په انسان کې الکترو میګنیټک کرنٹ موجودی چې دا کوم فکر او سوچ دی چې دا تعجب کوي دا یو کرنٹ جوړیږي او هغه بل انسان ته چې کوم ته نظر لګي هغه ته دا ټرانسفر شي چې هلته ټرانسفر شي نو د هغه په اعصابو باندې غلط اثر وکړي دا فلسفیان حضرات وایي خیر هغه زموږ دپاره دلیل نه زموږ دپاره دلیل دا دی چې نبي علیه السلام فرمایي العین حق دا بد نظری نظر لګېدل دا حق دی صحیح ده د برکت دپاره د قرآن مجید آیتونه وغیره د کور په دیوال باندې لګول جایز دي که ناجایز دي جایز دي خو په شرط دی چې ادب یې سړی کولی شي جایز دي لګولی شي په شرط ادب باندې چې صفایي خیال ساتي او چرته راونه غورځېږي داسې ځای کې بیا نه ږدي
لګولې شي څه نقصان نشته. په سورة القدر کې انا انزلناه فی لیلة القدر په دې کې الله جل شانو فرمایي چې تنزل الملائکة والروح، مطلب چې جبرئیل علیہ السلام او فرشتې په لیلة القدر کې راکوزیږي. او موږ د علماء کرامو نه اورېدلي دي چې قرآن مجید نازلېدل ختم شوي نو حضرت جبرئیل بیا نه راځي دنیا ته، نو په دې کې خو تضاد دی. مطلب د دې صورت کې خدای دی تنزل الملائکة والروح، فرشتې هم راځي، الروح حضرت جبرئیل علیہ السلام هم راکوزیږي په لیلة القدر کې. او موږ د علماو نه اورېدلي چې جبرئیل خو اوس نه راکوزیږي، هغه د نزول وحی نه پس نه راغلی. نو په دې کې خپل منځ کې تضاد نشته مسلمانه. ګوره علماء کرام چې فرمایي چې جبرئیل نه راکوزیږي نو هغه دا وایي چې اوس وحی نه راوړي، نور خو د اهمو کارونو د پر جبرئیل راکوزیږي او وحی نه راوړي. حضرت جبرئیل علیہ السلام نه راکوزیږي، ځان سره وحی نه راوړي، دا مطلب دی. دا مطلب نه چې سره نه راکوزیږي، دې کې څه تضاد نشته. د الله د پاره د جمع لفظ استعمالول جایز دي که ناجایز؟ یو مولوی صاحب وایي چې دا شرک دی، ځکه الله یو دی او د جمع لفظ ور ډیرو د پاره راځي. نه، د ادب د پاره استعمالول شي، څه نقصان نشته. جمع صيغه استعمالول شي. قرآن مجید ګوري نه الله جل شانو د ځان د پاره د جمع صيغه استعمالي. ولقد كتبنا في الزبور، مونږه ولقد آتینا، مونږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب، مونږ ورکړو مونږه. وایي کې په دې خبر ځان د پاره جمع زیاده ادب صيغه ده، هیڅ نقصان نشته. دې کې څه شرک نشته. ښه شرک تعلق ته زړه سره دی. وایي کې په دې خبر باندې سوال غوړي روګد دی. خو څوک ډاکټر ذاکر نایک صاحب هغه وایي چې قرآن لا نجس لاس وروړل دا جایز دي، یعنی په ګنده لاسو قرآن راغستل چې انسان بیا اودسوي جایز دي، او کافر لم قرآن ورکولی شي. او د هغه دلیل دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خطونه لیږلي وو بادشاهانو ته، نو بادشاهان خو کافر وو، په هغې کې بسم الله وه او بسم الله قرآن دی، نو غیر مسلمو ته قرآن په لاس کې ورکړو. دویمه خبره د هغه دلیل دا دی چې بعض علماء کرام وایي چې لا یمسه الا المطهرون، قرآن کې دي چې دی لبه صرف پاک خلق لاس وروړي، نو د دې نه مراد خو فرشتي دي او لوح محفوظ والا قرآن الله یادوي. دا دویمه خبره چې لوح محفوظ والا قرآن الله جل شانو یادوي، دا صرف قول دی د مفسرینو، دا څه دی؟ قول دی د مفسرینو. نور اجماع امت په دې باندې ده، تمام مذاهب په دې باندې چې قرآن له ګنده لاس وروړل دا ناروا دي، لا یمسه الا المطهرون. او دغه ډاکټر ذاکر نایک صاحب دا یو خبره چې دا چې دین مراد د فرشتو لاس ته، چې فرشتي صرف هغه ځای له لاس وروړی شي چې لوح محفوظ دی، بل څوک ول نشي وروړی. دا خو یو قول دی، پوهېږئ په دې خبره باندې. او دویمه خبره چې دا کړې ده چې قرآن کافر له هم ورکولی شي په لاس کې، او ځکه نبي علیه الصلاة والسلام خطونه چې لیږلي وو نو کافرانو بادشاهانو په لاس کې اغوستي وو، او هغې کې خو بسم الله او بسم الله قرآن مجید دی. که کافر چرته پاکي که نه، پوهېږي مطلب درې غسل یې کړی یا اودس یې وکړو نو هغه له قرآن ورکولی شي، څه نقصان یې نشته. البته انما المشرکون نجس، چې مشرکان پلیت دي، هغه د هغې هغه شرک یادوي، پوهېږي باطیني نجاست یادوي چې شرک دی. نور که هغه ظاهرا پاک شي، زموږ مذهب دا دی اودس وکړي یا غسل وکړي نو قرآن ولا په لاس کې ورکولی شي. دویمه خبره دا تا چې کوم دلیل بیان کړی یا ډاکټر ذاکر نایک صاحب بیان کړی دا 100% غلط دی. د هغې وجه دا ده چې د سیرت کتابونو لیکلي امام ابن القیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې لیکلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې کومو صحابو له خطونه ورکړي وو هغه هلته بادشاهانو له تلي وو، نو بادشاه له په لاس کې خط نه دی ورکړی، دقې صحابي ورته هغه خط ویلی دی. زاد المعاد کې علامه ابن قیم رحمت الله علیه لیکلي کافر له په لاس کې خط نه دی ورکړی، پوهېږي. او کم کافر له چې په لاس کې خط ورکړو نو هغه ته هغه خط اغستی او دا صحابي نو ټوکړې ټوکړې کړو، ځکه نبي علیه السلام خیرې وکړې اللهم مزقهم کل ممزق، یا الله داسې ټوکړې ټوکړې کې څنګه چې زما دا خط ټوکړې ټوکړې الله جل شانو هغه د ایران هغه بادشاه ټوکړې ټوکړې کړو، خاندان یې ولې نیست و نابود کړو، پوهېږې. دغه دواړه دلایل د ډاکټر ذاکر نایک 100% غلط دي.
کم پیزار چې الټا ای هغه نیغول شرعاً څه حکم لري؟ ښځې وایي چې الټا پیزار باندې الله لعنت ورېږي. نو اسې الټه چې پیزار پروت نو خبره خو نه ده، ګندګي خرابېږي او پیزار خلک سیده ږدي الټه نه ږدي. دویم د لعنت ته خبره دا فضول خبره ده چېرته نشته. د مولانا مودودي صاحب تفسیر د هغې مطالعه کول صحیح دي او که نه د هغه تفسیر اتنټک نه دی. مولانا مودودي صاحب دا تفسیر د عامو خلکو دپاره لیکلی و، خو د عامو خلکو دپاره کتل هغه درست نه دي. لیکلی و د عامو خلکو دپاره، هغه د عامو خلکو دپاره کتل درست نه دي. چا سره چې علم نه وي هغه تفسیر به نه ګوري، ځکه په هغې کې ځای په ځای داسې غلطۍ موجود دي چې هغې باندې عام سړی نه پوهېږي نو خراب به شي. دویمه خبره چې اتنټک دی که نه، اتنټک نه څه مطلب که مستند دي نو په هغې کې څه بعضې خبرې مستند شته او بعضې پکې داسې هم دي چې هغه منګړتې دي، غلطې دي یا ډېرې کمزوري دي. بعضې خلک د قرآن مجید نه پال وباسي، پال داسې کول درست دي که بالکل ناجایز دي، ناروا دي. د پال اس حیثیت نشته په دین اسلام کې، د استخارې حیثیت شته شرعي، د پال حیثیت نشته. دا ټول ناروا دي دا څیزونه ښه. او دویمه خبره دا ده که د قرآن نه کم سړي پال راویستو نقصان یې واوره، که د قرآن نه کم سړي پال راویستو لکه خلک کوي قرآن एकदम کلو کي هغه آیت باندې سترګې پټې کړي او ګوته راشي وایي دا کار به زه داسې کوم که دا آیت راغی او که دا داسې داسې. که چېرته د قرآن یو آیت راغی او په هغې کې دته اشاره وه چې دا کار وکړه او دا هغه وکړو چېرته او په ده باندې هغه بد راغی نو د قرآن سره به اعتقاد خراب شي، عقیده به خراب شي. دی بیا وایي چې دا لا څنګه قرآن دی، نعوذ بالله، دا نقصان دی. پرون تاسو په درس کې ویلو چې زموږ عقیده دا ده چې د انبیاء کرامو نه د نبوت نه مخکې ګناه نه کېږي او وروسته هم ترې ګناه نه کېږي. حالانکه زموږ استاد دی هغه وایي چې دا عقیده خو د شیعګانو ده، نبوت نه مخکې د انبیاء کرامو نه ګناه کېدی شي. بله ورځ به وایي چې شیعګان خدای ته یو وایي نو ته ورته مه وایه ځکه دا خو د شیعګانو عقیده ده. پوهېږئ په دې؟ بله ورځ به وایي چې نبي علیه السلام ته شیعګان پیغمبر وایي نو تاسو ورته مه وایه ځکه دا خو د هغې عقیده ده. ای مسلمانه، ما ته پرون داسې خبره کړې وه چې په دې کې چې د نبي انبیاء کرامو نه د نبوت نه مخکې او وروسته ګناه کېږي که نه، په دې کې د علماء کرامو اختلاف دی په خپل منځ کې. بعض علماء کرام فرمایي چې نه مخکې ګناه کېږي او نه وروسته ګناه کېږي. دا زمونږ هم مذهب دی، دا شیعګانو هم مذهب دی. پوهېږئ په دې خبره باندې؟ د هغې هم دی، خو د هغې لږه اضافه ده. هغې وایي چې زمونږ کم امامان دي نو هغه هم د انبیاء کرامو په شانتي دي او د هغې نه هم دغه شان ګناه نه کېږي. پوهېږئ په اضافه ده په هغې کې، او زمونږ صرف دومره عقیده. او ځینې علماء کرام فرمایي د نبوت نه مخکې ته ګناه کېدی شي وروسته ته نه شي کېدی، هغه هم وړه ګناه، لویه ګناه نه. او درېیمه خبره چې بعضې علماء کرام فرمایي چې د بلوغت نه مخکې ته کېدی شي، د بلوغت نه وروسته ته نه شي کېدی. دا خو اختلاف په خپل منځ کې دی د اهل سنت والجماعت. خو مونږ خپله عقیده بیان کړه چې اکثر مذاهب په دې طرف باندې دي چې د انبیاء کرامو نه د نبوت نه مخکې او نه د نبوت نه وروسته ګناه کېږي. پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ نو ته به بله ورځ وې زموږ استاد محترم، زما استاد محترم دی په اسلام آباد. هغې ورځ زه په هغه ورځو کې د هغې شاګرد نه وم چې هغه ما سره فیسبوک کې ایډ و، نو چا هغې خپل تصویر یو شیر کړی و چېرته تورې کپړې وې، نو چا پې لاندې لیکلي وې تورې کپړې خو شیعګان اچوي. نو ما ورته وایي چې څو پورې شریعت لباس ته او خوراک ته حرام نه وي ویلی، د چا پلار هم ورته حرام نه شي ویلی. پوهېږئ په دې خبرو؟ څو پورې چې یو لباس ته شریعت حرام نه ویلی او څو پورې چې یو خوراک ته شریعت حرام نه ویلی، پوهېږئ هغې ته څوک حرام نه شي ویلی، دا اختیار چا سره نشته. او یو نور څه اصول مې ته بیان کړي مخکې په یو درس کې. نو ما ورته تورې کپړې شیعګان چې بله ورځ به وایي چې شیعګان چکن خوري نو ته چکن مه خوره. په دې لږ عمل وکړه ځکه ډېر غیرتي که نه، په دې عمل وکړه شیعګان تکیې خوري، زه به تکیې نه خورم. شیعګان اوبس کي زه به نس کم بیا به دې پته ولګي. نه کم څیزونه چې متفق دي هغه متفق دي، اتفاق دی په هغې باندې. کم څیزونه چې د هغې سره اختلافي دي نو په هغې کوشش پکار دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد.